Assalamu alaikum. Nan ba mun ga the subject types discuss ko subject बताया मैं हमारा को और दा वीडियो तराखिरो को रे डेरा informative video da और दा याद पे जो subject दो types थी और the सरूली थी तो सदर तरीका में जो subject जमा सारा three types थी ना मगर subject types माने हमारा को और हमारा example को दा सर पासान अल्फाज माने पे को दा वीडियो तराखिरो को रे the subject जमा सारा three types थी और ډېر اسانه الفاظ کې په تاسو په پېښ شي چې څنګه څنګه ټایپس دي او سرولي دي د دې کوم چې سبجیکټ زموږ سره درې ټایپس دي three types زموږ سره سبجیکټ مثلا three types سبجیکټ دي مثلا یو ټاپک چې کوم ټاپک سیمپل سبجیکټ دي سیمپل سبجیکټ دي کمپلیټ سبجیکټ دي او compound subject دي زموږ سره دا درې ټایپس سبجیکټ دي نو په دې باندې خبره کوو چې سیمپل سبجیکټ څه ته وایي کمپلیټ سبجیکټ څه ته وایي او compound subject څه ته وایي نو زه په اسانه الفاظو کې وایو کوم سیمپل سبجیکټ زموږ سره داسې یو سبجیکټ دی چې دې کې په یو ورډز پکې زه د دې د اسانه ډیفینیشن لیکم چې a subject that consists one word is called simple subject. Simple subject په زموږ سره هغه سبجیکټ دی چې دا په یو الفاظ باندې مشتمل دي لکه زه اگزامپل ورکوم هلته زه اگزامپل ورکړم زه وایم چې Aslam is a good boy. My example ورکول Aslam is a good boy. نو دلته زموږ سره په دې کې سبجیکټ کوم یو دی اسلم دی لاول خو دا سبجیکټ په جن سبجیکټ ما په بل ویډیو کې دا ویلې چې سبجیکټ څه وایي سبجیکټ هغه چې د چا په جمله چې د چا په باره کې جمله هغه ته ویل کېږي سبجیکټ دلته زموږ سره اسلم په باره کې جمله ده چې په سنټنس کې موږ ته وایي چې اسلم ډېر خالق دی دا جمله د چا په باره کې ده د اسلم په باره کې ده نو اسلم زموږ سره سبجیکټ دی کوم سبجیکټ دی سیمپل سبجیکټ دی سیمپل سبجیکټ باندې دی چې دا زموږ سره په یو ورډ باندې مشتمل دی دا یو ورډ دی او سیمپل سبجیکټ موږ ته وایي چې سیمپل سبجیکټ هغه سبجیکټ دی چې دا په یو الفاظ باندې مشتمل دی نو تاسو په دې پوه شئ چې اسلم از ا ګوډ بوای نو اسلم زموږ سره یو ورډ دی دا سیمپل سبجیکټ دی نو زه دبل اگزامپل ورکوم چې Karachi is Karachi is a beautiful city. Karachi ښکلی ښار دی. دا جمله د چا په باره کې شوله؟ آلرډي د کراچۍ په باره کې شوله. نو کراچۍ د جملې سبجیکټ دی. د دې جملې سبجیکټ کراچي دی. کراچۍ زموږ په دې کې سبجیکټ دی او سیمپل سبجیکټ دی ځکه چې په یو ورډ باندې مشتمل ده. زه بل اگزامپل ورکړم چې You are a doctor. ته یو ډاکټر یې. دا جمله د چا په باره کې شوله چې ته یو ډاکټر یې. د یو په باره کې شوله یو. یو د جملې سبجیکټ دی سیمپل سبجیکټ دی ځکه چې په یو الفاظ باندې مشتمل دی. نو زما امید ده چې تاسو په سیمپل سبجیکټ باندې پوه شوي وئ. سیمپل سبجیکټ څه ته وایي اگزامپل یې مو ورکړئ په اسانه الفاظو کې تاسو پوه شوي وئ. یو ځل درته بیا ریپیټ کوم سیمپل سبجیکټ زموږ سره هغه سبجیکټ دی چې دا په یو الفاظ باندې مشتمل دی that consists one word دا په یو الفاظ باندې مشتمل دی ما اگزامپل ورکړی چې اسلم is a good boy اسلم ډېر خالق دی اسلم خالق دی دا جمله چا په باره کې شوه د اسلم په باره کې شوله نو اسلم د جملې سبجیکټ دی سیمپل سبجیکټ دی بل اگزامپل ما ورکړی چې کراچي is a beautiful city کراچۍ ښکلی ښار دی نو دا جمله چا په باره کې شوه د کراچي په باره کې شوله نو کراچۍ د جملې سبجیکټ دی او سیمپل سبجیکټ دی You are a doctor. ته یو ډاکټر یې. د جمله د چا په باره کې شوله یو په باره کې شوله نو یو د جملې سبجیکټ دی او سیمپل سبجیکټ دی د دې کارنه کلیر شوله اوس موږ کمپلیټ سبجیکټ
discuss about complete subject tawil. Complete subject definition is much complete subject wala no sarai that consist of well that complete that consist of a simple subject and a modified. It's called complete subject. Polyglot that consists a simple subject and a modifier. Complete subject was also a hard subject. Chipidiki by your sample subject wiki, you are wiki modifier wiki. Modifier wiki the subject of modifier kai. For example, what come out of Passan alpaz, what come out of Passan alpaz ki wash and a Zua watching. Example, what come out. The white cat is so cute. The white cat is so cute. The spin we show there kuledi. No, the Masara cat she show cat. Sorry, sorry. Cat she show cat. That's a simple subject show. Simple subject is because you alfaz bani mustamil. That's a simple subject show. Or modified is the white. The cat she come like modified to spin we show. The white modified show cat simple subject show. So these are like complete subject show. The your subject is the very complete subject. The white cat is so cute. The jumla chap parangida. The spin we show parangida. The this subject complete subject. The one example what come achieve. For example, what could she? Old man is coming. Old man is coming. Zor sade arawan. So the jumla cha mubarak is the old man mubarak is the old man da the jumla subject man is sample subject of the old many modifier the old man that looks like complete subject the subject the jumla subject or complete subject. So for example what much my example which the honest boy is my friend. Ya ईमानदार हलक जमा मलगरे थे. No, that is among the boy chikum should have subject sample subject is which your what man mustamil. The journalist like which boy is my friend hलक जमा मलगरे थे. That journalist subject show or the honest that modifier should the simple subject modifier that goes on your subject show. जुमले सब्जेक्ट जुमला दे मुबारक है ईमानदार हलक बवाई की जुमला the honest boy is my friend the ईमानदार हलक जमा मलगरे दा पे जमा सारा complete subject शो जमा उम्मीद है कि तास बक complete subject ता पे जान दे simple subject जमा सारा पे यो अल्फाज बानी मुश्तमिल है complete subject पे जमा सारा पे यो अल्फाज और पे यो modifier बानी मुश्तमिल है अल्फाज और modifier करें बस बल जमा सारा compound subject asal compound subject the definition given a subject that consists more than one simple subject. Compound subject was among sara haga subject چې په دې کې بیا دوا simple subject دا په دوو الفاظو مشتمل या बद दो ना पढ़े और पास हो मुझे में दो या बद दो simple subject में की या बाकी दो ना डे simple subject समझ सकते subject जब देखिए या वाला पास में की तो compound subject की बद या ना डे वाला पास में की या बद दो या बद थ्री या बद सलूरी बद या ना बढ़े so example what come achieve so this example what come achieve Ahmad and Umar are my example which Ahmad and Umar are my brothers. Ahmad और उमर जमा उन्होंने थी. उधर दा जुमला चाप का हवाले सरा दा subject मुझे किस वाले प्रतीक subject
احمد عمر ته جمله د دې په حوالې سره چې احمد او عمر زما ورونه دي نو دا زموږ سره په دې کې سبجیکټ شو. احمد دا یو سمپل سبجیکټ شو، عمر پکې بل سمپل سبجیکټ شو، دوه سمپل سبجیکټ شو، دې نه جوړ شو کمپاوند سبجیکټ. دا زموږ سره کمپاوند سبجیکټ شو. زه بل اگزامپل ورکړم چې my example to Israr, Anwar and Shehzad are friends. Israr او انور او شهزاد ملګري دي. دا جمله د چا په اړه کې شوه؟ دا د اسرار او د انور او د شهزاد په حوالې سره شوه. دا د جملې سبجیکټ دی. کوم سبجیکټ دی؟ کمپاوند سبجیکټ دی. دا جمله د دې په حوالې سره شوه او دا زموږ سره درې پکې سمپل سبجیکټ راځي. اسرار یو سمپل سبجیکټ، انور پکې بل سمپل سبجیکټ، شهزاد پکې بل سمپل سبجیکټ. نو دا زموږ سره کمپاوند سبجیکټ شو. زما امید چې تاسو به پیژندلي، سبجیکټ به پیژندلي چې سبجیکټ څه ته وایي، سبجیکټ ټایپس به پیژندلي چې هغه څه ته وایي.